کوي اور لراغلی اوس تکور واګي تلاسه چوي زمون پزمکه تر ټکه دا داوي هم کوي اور لراغلی اوس تکور واګي تلاسه چوي زمون پزمکه تر ټکه دا داوي هم کوي دغه مفتی سے خو پیژنم ډېر خسړې ده خو کله کله یو سلام د میخانه هم کوي دا ملمنا مورې ساره که باران وریږي شپې ته زړه دی او د زمزم بهانې هم کوي دا مېلمنه مورې ساره که باران وریږي شپې ته زړه دی او د زمزم بهانې هم کوي د ښار هلک په کلیواله جینۍ زړه بایللې چې صفتونه د چینار او د چینې هم کوي چې د سرو وینو کاروبار کوي په سپینه جامه بیا په احرام کې طوافونه د کعبې هم کوي زما سالار څومره نیازبینو څومره لرې لاړو چې مسافر شو اوس زمانه بغیر شپې هم کوي که وخت ظالم هر څو له جون بې لارې کړې هم یم خو کله کله یې سینې پورې نیولې هم یم بېوسي ورکه شه د یو وخت د روټۍ دپاره په شته بېګار کې زه خانانو ډېر رټلې هم یم بېوسي ورکه شه د یو وخت د روټۍ دپاره په شته بېګار کې زه خانانو ډېر رټلې هم یم والی یې راکړې په رضا قرض نه بېغمه شومه والی یې راکړې په رضا قرض نه بېغمه شومه خو خپل ضمیر اوس د مرۍ نه رانیولې هم یم بچي ستا د خوب خندا او خوشحالۍ دپاره درهم ګټمه خو دوبۍ درنه خوړلې هم یم او زه ډېر زدي یم خپل بدل هېڅ چاته نه پرېږدمه په دې عادت مې بابا جان زه ډېر وهلی هم یم بیا و ارمان راپسې وکړې دا مې یاد وساته ته چې راځې راځې نو زه به درنه تلې هم یم بیا و ارمان راپسې وکړې دا مې یاد وساته ته چې راځې راځې نو زه به درنه تلې هم یم په جنازه کې دې ولاړ زما د سر قاتلان ما ته چې ګرانو هم هغې خلکو وجلې هم یم سالاره زه د محبت په کم مقام ولاړ یم تا پسې جاړم او ستا په مخ کې غلی هم یم اخري یو کلام ویم زه مېلمه یم او ډایرک راغلی یم هوای اورېدې یاره اورېدې د زړه له درده مې سندرې او ټپې کړي دي ما په دې ښار کې له ناکامه بلا شپې کړي دي هغه زما قسمت کې نه وه یا به بل څه چلو ګنې موږ یو ځای طوافونه د کعبې کړي دي هغه زما قسمت کې نه وه یا به بل څه چلو ګنې موږ یو ځای طوافونه د کعبې کړي دي نو واده زلمي ته دې دا شعر ډالې چې زلفې خورې که شا به زر کماله خوب راغلی ته څه خبرې چې ما څومره شوګیرې کړي دي زلفې خورې که شا به زر کماله خوب راغلی ته څه خبرې چې ما څومره شوګیرې کړي دي زما د لاس کر خو د ګورې پالي داسې وایي په پېښور کې یو جینۍ درته خیرې کړي دي زما د لاس کر خو د ګورې پالي داسې وایي په پېښور کې یو جینۍ درته خیرې کړي دي او سالاره بیا د کوم یو ښکلي د راتلو انتظار سارا نن خو دې په ځان ډېرې نخرې کړي ډېره مننه ډېره مننه دا غزل زمانه دی دا د بل سلام بل سلام ډېره مننه سالار صاحب یو فریقوټه نیمه لارې ګیره کړه نیمه ډپه کړه او ټول یې چپه کړه یاره تاسو خو د تاڼې نه وښې یو پې داسې تاڼې نه وښې فضل وهاب صاحب تپاس کوم چې راشي تاسو ته خوندور شعرونه واورئ او ورپسې به ځوان شاعر عبد ملنګ تاسو ته شعرونه واورئ څنګه تاسو وایئ دا دنو خوږو اورېدونکو السلام علیکم یو کتا اسی به مینه د جانان ګران ده
پنه خبره اغیار جدا کی هسې وې مینه د جانان ګرانه ده پنه خبره اغیار جدا کی ته ورله کولی جان موبایل والا بیا یې تا نه چا پلار جدا کی هسې وې مینه د جانان ګرانه ده پنه خبره اغیار جدا کی هسې وې مینه د جانان ګرانه ده پنه خبره اغیار جدا کی ته ورله کولی جان موبایل والا بیا یې تا نه چا پلار جدا کی کلام نمک دو شیر جی جانان پلار دے پر اتو زمان سے ویو کنا جانان پلار دے پر اتو زمان سے ویو کنا تاسو رفرغی پلی دو زمان سے ویو کنا او هغه چې ما ستاسو پټو کې به ګوډونه کول جانان کور دې چاله خو زمان سے ویو کنا او ورته چې ما په جیبونو کې خواږه ګرځول ستاسو د جمع غوړو زمان سے ویو کنا او په دې وخا په پیسو نه خو دې پاکړه مزه خو چارو کور کې د خرڅو زما سے ویو کنا ګرانې باندې ما یو کلام لیکلی دی واخذې د ساق سره باخشین مرچکي خورو روړې نشم غوښه او یا خو به شملي خورو روړې نشم غوښه دوه ورځې دیاړې وي بیا ناز پوره اخته یم وړه دغه مې راوړم په دې غم کې اخته یم په دې کال کې به څنګه کبابونه او میوې خورو راوړې نشم غوښه او یا خو به شملي خورو راوړې نشم غوښه لا چې چینې کو پرېږده خبر شه دا غوړونه دا نن سبا نرخونه چمړو کې سړونه د پیاز سره باخې ښکلې روټې سړې سړې خورو راوړې نشم غوښه او یا خو به شملې خورو راوړې نشم غوښه کپړې ځان له پوره کم که واخلم دوايانې تیل لا په بره لاړو سیوا شوې کرایانې نو پیدل بګو مزلې او په لاره با چڼې خورو راوړې نشم غوښه او یا خو به شملي خورو راوړې نشم غوښه بجلی به چېرته نه وي بلونه یې وي زیات دا زړه مې راته وایي میټر که ورله ماته د دې بجلی د لاسه په تیاره کې موږ دکې خورو راوړې نشم غوښه او یا خو به شملي خورو راوړې نشم غوښه په کور کې د بچو مې میوو پسې جبې شوه په کور کې د بچو مې میوو پسې جبې شوه لنده مې وخابه الوا پسې ابې شوه د دې ګرانې د لاسه میاشت کې یو ځل پراټې راوړې نشم غوښه او یا خو به شملي خورو راوړې نشم غوښه ورپسې بلنه ورکومه زمونږ ډېر سلامونه کوي لاس ښوونکی شاعر عابد ملنګ ته خواست کوم چې راشي تاسو ته خوندور شعرونه واورئ او ورپسې چرچه کې ووتل ورپسې به رمزي خوندور تاسو شعرونه نوي شعرونه دې ډېره زیاته مننه خبرې نه کوم بس شعرونه واورئ چې میر صاحب په جنتي خاوره مې شر جوړ شي فساد جوړ شي د مفاداتو د جنګونو نه جهاد جوړ شي په جنتي خاوره مې شر جوړ شي فساد جوړ شي د مفاداتو د جنګونو نه جهاد جوړ شي د وصل تنده مې د وخت سره لاس یوه شوه ممکنه نه ده که زما غوندې برباد جوړ شي د وصل تنده مې د وخت سره لاس یوه شوه ممکنه نه ده که زما غوندې برباد جوړ شي دلته په ظلم پسې ظلم کېږي حد یې نشته دلته رهبر اول رهزن شي بیا جلاد جوړ شي دلته په ظلم پسې ظلم کېږي حد یې نشته دلته رهبر اول رهزن شي بیا جلاد جوړ شي زه یې د خپلې برخې رزق ته مجبوره کړم الله دې ونه کړي چې ستا اسلام آباد جوړ شي
زه یې د خپلې برخې رزق ته مجبوره کړمه الله دې ونه کړي چې ستا اسلام آباد جوړ شي خپل احساسات مې اول ښه په چغو وجړوي عبید ملنګ بیا غزل شي ترې فریاد جوړ شي شعرونه نور چې موده وشوه له عذابه راتېرېږم له یو اوږد اضطرابه راتېرېږم زندګۍ په حقیقت دې پوهه نه شوم لکه زه چې د یو خوابه راتېرېږم دا بلا خولي او بلا سوالونه ځکه زه یې د جوابه راتېرېږم بندګي مې د مقصد پورې محدود ده د حساب او د کتابه راتېرېږم زه مین یم د خپل دور کوهکن یم د ورونو له دریابه راتېرېږم یو عبید هم د فراق لازیته یوه زه خانه خرابه راتېرېږم خیال صاحب څه مې خویونه د جانان بدل شو څه زه غریب شوم څه یاران بدل شو څه مې خویونه د جانان بدل شو څه زه غریب شوم څه یاران بدل شو زین صاحب و زړه کې نوي فریضات ساتمه مندر هغه دی خو بوتان بدل شو و زړه کې نوي فریضات ساتمه مندر هغه دی خو بوتان بدل شو عثمانه د ارمانونو مې ساه ووته چې امیدونه د امکان بدل شو د روحاني پلار کردار هم شکمن شو مطلب مې دا دی استادان بدل شو روحاني پلار کردار هم شکمن شو مطلب مې دا دی استادان بدل شو یا د دانش دلیل کمزوری شولو یا خصلتونه د انسان بدل شو اوس د حالاتو پیچ و خم پیژني عبیده هغه ملنګان بدل شو ډېر شعرونه نور دي چې روماني دي بخښنه غواړم چې خلاص د مودو د انتظار ښیو مطلب مې دا دی چې بېیاره ښیو دا چې په ښکلو پسې زړونه تړو وتلي دغسې د کاره ښیو دا چې په خپلو پسې زړونه تړو وتلي دغسې د کاره ښیو چې ستا د وصل په ارمان پکې مرو منیر صاحب نو بیا خو لرې ستا د کاره ښیو ستا د وصل په ارمان پکې مرو نو بیا خو لرې ستا د کاره ښیو خلک ترې نور مطلبونه اخلي پاتې د مینې د اظهاره ښیو خلک ترې نور مطلبونه اخلي پاتې د مینې د اظهاره ښیو چا به وجلي وي د بل پټس کې وخته خاموشه خو د زاره ښیو چا به وجلي وي د بل پټس کې وخته خاموشه خو د زاره ښیو عبید ملنګه مونږ په درد نه شوي عبید ملنګه بې خماره ښیو شعرونه نور دي چې زلا جی چې لا سختي د حالات نه منمه زلا سختی د حالات نه منمه لزلا تر اوسه بیلات نه منمه چې پکې مینه په رضا سنګسار شي زه د ړانده روایات نه منمه چې پکې مینه په رضا سنګسار شي زه د ړانده روایات نه منمه دا خو زما په شان انسان دی سیبا زه د دې پیر کرامات نه منمه دا خو زما په شان انسان دی سیبا زه د دې پیر کرامات نه منمه زه د خلوص او د وفا قایل یم د مینې حد له اوقات نه منمه عبید ملنګه معجزې منمه خو بې ثباته چوټیات نه منمه او څه شعرونه نور چې زما به واوړي په مزار خاورې زما به واوړي په مزار خاورې د افغانستان د باډر نه در راغلی زما به واوړي په مزار خاورې ستا به هم واوړي په سینګار خاورې بیا به رڼا له کومه اړخه راځي چې شي د مینې ګناهګار خاورې مسافرۍ او مجبورۍ هی هی کوی د ګل غوندې دلدار خاورې هلته کې ته خپلې انا وخوړې او دلته کې زه کړم انتظار خاورې تا ته به ستا عبید ملنګ یادېږي چې شي د پاسه پرې انبار خاورې چې په پرهر کې مې اوبه شوي دي ښه شوي دي ما سره هر څه له خپل زړه شوي دي ښه شوي دي د زمانې په ما ستم کړی دی بد یې کړي خو چې دا هر څه ستا په خوله شوي دي ښه شوي دي او پرېږده چې ژوند مې لکه وچه ونه وځوړېږي زما په هر خاښ کې وینه شوي دي ښه شوي دي دا بې لګامه زړه مې شل ځای مین شوی صیبه بلا کانې په ما سپېره شوي دي ښه شوي دي عبید ملنګه خپل خلوص خپلې وفا وخوړم مطلب دا وکیل ترې ډالۍ دا شعر چې عبید ملنګه خپل خلوص خپلې وفا وخوړم مطلب زما سره چې څه شوي دي ښه شوي دي ډېره زیاته دا زمونږ دا صبر چې داسې دا داسې محمود حسین غوندې زه چې یم داسې د عمران خان په شان یم د هغوی ټولو شاعرانو مننه کوو بیا هم زه د خپلې خبرې باندې قایل ولاړ یم یو کاره نه کومه د بهرني چې کوم مېلمانه راغلي دي د هغوی لپاره شاید یو کلام سیوا اجازت دی د یو نه سیوا او کوم چې زمونږ د دې علاقې
شاعران د هغې دپاره پاتې چې یو کلام اتفاق یې موږ سره شاعرانو ملګرو لست ډېر غم مه کوه چې شپه شوه اوس زموږ هم وار ټیټ دی د ګلونو تماشه وي دا د شعرونه وویل ما ته به څو شعرونه صاحب شاه صابر رایاد شو د ګلونو تماشه وي کله لږه کله ډېره د ګلونو تماشه وي کله لږه کله ډېره په نصیب کې مې نشه وي کله لږه کله ډېره د پایمه خو سل خبرې سل بانې سل مکیزونه د پایمه خو سل خبرې سل بانې سل مکیزونه د مین یوه ګیله وي کله لږه کله ډېره د پردو په خوله تیروځي د پردو خبرې اوري د صابر نه مې ګیله وي کله لږه څه خو تاسو ووایئ که نه په قلم بلنه ورکوم زما همکار علمزید همدرد ته چې تاسو مختصر یو څو شعرونه ووایي ورپسې به زموږ ګران مشر احسان مجبور صاحب تاسو ته شعر او سټیج به هم علمزید همدرد چلوي ټول ناولکو ټولو ناستو مشرانو کشرانو ته د زړه د تله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ نشته باندې حضور غزل ویم دلته نه ویلي چې عنایت صاحب د خپلو په کوڅو کې څه له چا نه پاتې کېږي د خپلو په کوڅو کې څه له چا نه پاتې کېږي اکثر پکې ماشوم زړګې زما نه پاتې کېږي او ای راشه که نڅا مې وځي لنډه لنډه کېږي امین دادانه ای راشه که نڅا مې وځي لنډه لنډه کېږي ای بې له تا نه دې وجود کې سا نه پاتې کېږي او د ستورو ځلېدل تورو تیارو سره منسوب دي د ستورو ځلېدل تورو تیارو سره منسوب دي رڼا چې راشي بیا یې رڼا نه پاتې کېږي او زه بیا ورته منت کوم چې مزه 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 بیا ورته منت کوم چې مزه 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 دا بیا وایي چې زمه زمه بیا نه پاتې کېږي او همدرد د حیا کډه کوي دی جوړ د دنیا نه همدرد د باز سترګو کې حیا نه پاتې کېږي ډېره مننه بلنه ورکوم زموږ ډېر محترم مشر احسان مجبور صاحب ته چې راشي او تاسو خوندور شعر واورئ ورپسې به زم بونیرې تاسو شعرونه واورئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لږه خاموشي دا خو یو ته نه یې تا د ګوتو ونیسم خو یو ته نه یې چې تا د ګوتو ونیسم محبت پنون بلا ښکلو لوټلې یمه او مخونه سپین لکه سپوږمۍ زړونه یې تور ته بخي سپین لکه سپوږمۍ زړونه یې تور ته بخي دا لا په څنګه خلکو اورېدلي ډېر ښه دی دا خو یو ته نه یې چې تا ته ګوتو ونیسم د محبت پنون بلا ښکلو لوټلې یمه او مخونه سپین لکه سپوږمۍ زړونه یې تور ته بخي دا لا په څنګه خلکو اورېدلي یم ډېر ښه دی ډېر ښه او پما چپی به ګرانه څنګ د لیونتوب نه راځي پما چپی به ګرانه څنګ د لیونتوب نه راځي اوس د نشي په ګولو هم چې راته خوب نه راځي ډېر ښه دی صبر وکړه خی جوړ روګه چې والي وروسه او کنه اوس د نشي په ګولو هم چې راته خوب نه راځي او چې ستا کنځلو ته هم نوم ستا دا ورکوم نو دې نه سیوا راته نور چل د سړیتوب نه راځي او دا غزل خو
منیر صاحب ته ډالۍ دی او ډیره مننه ډیره مننه ژوند له د شعور او ارتقا خبرې مه کوه ژوند له د شعور او ارتقا خبرې مه کوه مړ به دې کړي دا خلک بیا دا خبرې مه کوه ډیر ښه دی او هر چا ته د ژوند د حقیقت فلسفه مه ښایه هر چاته د ژوند هر چاته د ژوند د حقیقت فلسفه مه ښایه بوسو کې اوبه بوځه صفا خبرې مه کوه ډیر ښه دی بیا یې وایه د ژوند د حقیقت فلسفه مه ښایه او بوسو کې اوبه بوځه صفا خبرې مه کوه ډیر ښه دی او دا ادم عنایت صاحب دا ادم له غاره ښار ته څنګه را رسېدلی دا ادم له غاره ښار ته څنګه را رسېدلی دی ها سره بس ها کوه سیوا ډیر ښه دی ډیر ښه دی او منیري صاحب یو غرو له بل غر ته او بل غرو له بل غر یو غر له بل غر ته او بل غرو له بل غر ته سپینې سپینې مه وایه اشنا بل غرو له بل غر ته سپینې سپینې مه وایه اشنا خبرې مه کوه او کېنه په جومات کې په مندر کې صرف اوره بس اوره کېنه په جومات کې په مندر کې صرف اوره بس اوره دا پنډت دغه مولا خبرې مه کوه ډیر ښه دی کېنه په جومات کې په مندر کې صرف اوره بس اوره دا پنډت دغه مولا خبرې مه کوه او وګوره قرآن د ابراهیم تاریخ راواړوه وګوره قرآن د ابراهیم تاریخ راواړوه ژوند به دې شي اور مجبوره دا خبرې مه کوه ډیر ښه دی یاره ډیر ښه دی ډیره مننه احسان مجبور صاحب وړاندې بلنه ورکوم قدرت الله نبي صاحب ته چې هغوی راشي او خپل شعر شریف کړي قدرت الله نبي صاحب باچا صاحب چېرته دی راشه ورپسې د اعظم منیر صاحب ځان دی نه ما ورکړی و دی وران کړو نوم دی وران کړی خیر دی مړه داسې بل باچا نشته اورو دی باچا صاحب ونه ګورځي ته به ټیک دی هو بسم الله الرحمن الرحیم جناب مشران و شاعران وعلیکم السلام غزل نه تمخکې او دوه شعر وایم چې هغه وعدې هغه لوزونه مې په خیال کې راځي او جانان راشه سپرلی یو ځلې په کال کې راځي هغه وعدې هغه لوزونه مې په خیال کې راځي جانان راشه سپرلی یو ځلې په کال کې راځي او په ګډو وچې ډنډې مه وله ساده لالیا زمونږ د کلي خوړ اکثر په شکال کې راځي هغه وعدې هغه لوزونه مې په خیال کې راځي جانان راشه سپرلی یو ځلې په کال کې راځي په ګټو وچې ډنډې مه وله ساده لالیا زمونږ د کلي خوړ اکثر په شکال کې راځي ډېر ښه دی باچا صاحب غزل دی چې الله به خیر کي په ماشوم زړه کې غم ونه ساتي او ګرانه لالیا نور په سترګو کې نم ونه ساتي الله به خیر کي په ماشوم زړه کې غم ونه ساتي ګرانه لالیا نور په سترګو کې نم ونه ساتي دا سړی پیژني دی داسې دی وي داسې ښه دی ښه دی او دا سړی پیژنې دی داسې دی وي داسې ښه دی د ده زخمونو له په لاس کې مرهم ونه ساتي او هغه دې وژنې زه په تا باندې ځان نه مې راتم او هغه دې وژنې زه په تا باندې ځان نه مې راتم نه نه بچیا نور په لاس کې قلم ونه ساتي ډېر ښه شعر دی باچا صاحب هغه دې وژنې زه په تا باندې ځان نه مې راتم نه نه بچیا نور په لاس کې قلم ونه ساتي او جرګې د کلي ورله پلار ته قصه داسې وکړه جرګې د کلي ورله پلار ته قصه داسې وکړه درخو ته وایه نوره لار د ادم ونه ساتي ډېر ښه شعر دی او ملا چې څه وایي دا ټولې دي د کاڼي کرښې
مولا چې څه وایي دا ټولې دي د کاڼي کرښې قدرت نبي باچا یقین په دم ونه ساتي وای بل مولا وای چې څه وایي دا ټولې دي د کاڼي کرښې قدرت نبي باچا یقین په دم ونه ساتي یو لم غوندې غزل له درشي درس مې په زړه کې د یار چرته دی اوس راته سکون او قرار چرته دی درس مې په زړه کې د یار چرته دی اوس راته سکون او قرار چرته دی او نه ګوري د جړو ویستلې دي نه ګوري د جړو ویستلې دي دلته اوس نختر او چینار چرته دی او څومره معزز ګڼي د وخت ظالم څومره معزز ګڼي د وخت ظالم نشته دغه خلکو لا دار چرته دی او مل د بې ضمیرو په ولقه کې شو مل د بې ضمیرو په ولقه کې شو کاری د ګفتار دی کردار چرته دی او دغه په سر دی خو خالي سر دی دغه په سر دی دغه په سر دی خو خالي سر دی دغه سر قابل د دستار چرته دی دغه په سر دی خو خالي سر دی دغه سر قابل د دستار چرته دی او ټوله ورځ وي انتظار تا ته ټوله ورځ وي انتظار تا ته ستا باچا اوس دومره ودګار چرته دی وړاندې بلنه ورکوم ښاغلي طارق مشال صاحب په جلا شي او خپل شعرونه واوري ورپسې دې شاهد غمګین صاحب ځان تیار ساتي بسم الله الرحمن الرحیم تنگ شما تنگ مکوي تنگ شما تنگ مکوي یا خلق جنگ مکوي کولو پزرخ کولیم عبد منک دې ډالوي چې کولو پزرخ کولیم زمانه څنګه مکوي کبي پښتو شومنو را باندې ننګ مکوي ډیر ښه دی یاره وزیر روغ ودو مبارکي کوم او شعرونه هم چې خلک ادا توهین دی ویل رښتیا توهین دی خلک ادا توهین دی ویل رښتیا توهین دی قاضي پغلا کې گیر شو کوی نو بیا توهین دی قاضي پغلا کې گیر شو کوی نو بیا توهین دی پیسې د غلو په لاس کې د جنا توهین دی ډیر ښه دی پیسې د غلو په لاس کې د جنا توهین دی او د بازي هلک ډیر وبخنه سره د بازي هلک د اجرا توهین دی بازي هلک سم د هجرت توهین دی او ازما داستا ټپا داستا غزل واوا داستا ټپا داستا غزل واوا خودل تکیږي په بدل داستا ټپا داستا غزل واوا خودل تکیږي په بدل واوا او هڅه پډیر د بوتلان په دنیا هڅه پډیر د بوتلان په دنیا خو لباس نه بوتل خوخ می جام او د بنگلو شور خوخ می جام او د بنگلو شور بل ماخام او د بنگلو شور ادیره کې ورته وکي سور سلام او د بنگلو شور ادیره کې ورته وکي سور سلام او د بنگلو شور او زیر ته ډالوي چې دا د چاچا په نصیب شي دا د چاچا په نصیب شي دا الهام او د بنگلو شور دا د چاچا په نصیب شي دا الهام او د بنگلو شور او دا د امن علامت ته کولیام او د بنگلو شور او نن اخیری کلام و چې منیر سره ډالوي چې ونه کړې انکار ساکی نن مې کا خمار ساکی ونکړې انکار ساکی نن مې کا خمار ساکی ورځ کې د سرکار امام شپه کې د سرکار ساکی ورځ کې د سرکار امام شپه کې د سرکار ساکی تاله مینان راځي ته نصیبدار ساکی تاله مینان راځي ته نصیبدار ساکی ما ورته اظهار وکړو یارو په انکار ساکی ما ورته اظهار وکړو یارو په انکار ساکی نور به مې کده کسکو ګوټرا کپلار ساکی نور به مې کده کسکو ګوټرا کپلار ساکی او مونږ بغاوت کوو مونږ د شپدار ساکی مونږ بغاوت کوو مونږ د شپدار ساکی زمشال ساده یم ډیر ته ډیر خيار ساکی ډیر مهرباني جان
ډېره زیاته مننه طارق مشال زمونږ ځوان کشر دی د ثوابۍ نه مونږ له تشریف راوړی دی مونږ یې مننه کوو ثوابۍ ډېر زرخیزه ځمکه ده د ماستر شیر افضل صاحب یو کته چې ما وی تولیه خبر شوی یم چې ستا په کور کې یو ککې ماهتابان پیدا شي ما وی تولیه خبر شوی یم چې ستا په کور کې یو ککې ماهتابان پیدا شو هغه وی ورشه په خانانو باندې زیری وکړه تولی دهقان کړه دهقان ابن دهقان پیدا شو ولاکه په سجده شعر تاسو کاڼي وایي هسې کاڼي وایي ډېر خوشحاله یم چې د دې بخشالي وزرات او ځونګړو یو شمېر مشران زمونږ په دې مشاعره کې ناست دي دا ډېره د ویاړ خبره ده چې زمونږ غمونه زمونږ ښادۍ به مونږ هم په دغه روایتي طریقه منځو خوشبینه یم چې زمونږ ځوان ټول دې هڅو ته وتوانېده چې هغوی خپلې خوشحالۍ د ټنګ ټکور به هم کو دا هم زموږ د یو کلتور برخه ده مشاعرې هم زموږ د کلتور برخه ده نو خوشحاله یم چې په ځوان طبقه کې دغه شعور را پیدا شوی دی چې هغوی خپلې خوشحالۍ په دې طریقه مانځي د دې علاقې د دې سپین ږیرو مشران چې دا زموږ مشاعره اوري او دومره په سنجیدګۍ ناست دي د دې لپاره یو ځل تاڼې ووهئ یو وار د دې ماشومانو دپاره تاڼې ووهئ چې دومره په خاموشۍ سره ناست دي بلنه ورکومه شاید غمګین ته چې راشي او تاسو ته خپل شعر واورئ ورپسې بلنه ورکومه مسافر روډ ته چې مسافر روډ ورپسې شعر واورئ مسافر عمر مسافر اول خو په جمع ټولو ته سلام کوم او د واده په دې موده باندې یو نظم ویم بیا به ورپسې یو بل شعر وایو څنګه دې یاد دی شاد ویدا خوشاله شپه راغله خلک ډېر دی خلک نن واده د دې وزیر دی خوشاله شپه راغله خلک ډېر دی خلک نن واده د دې وزیر دی خلک نن واده د دې وزیر دی او ورله راغلي نن یاران دي د لرې لرې شاعران دي ورله راغلي نن یاران دي او د لرې لرې شاعران دي دغه منیر ورله راغلی د بونیر دی او ګوره نن څومره خوشحالېږي وزیر جامو کې نه ځایېږي او ګوره نن څومره خوشحالېږي وزیر جامو کې نه ځایېږي د چمګاونډ خلک ولاړ دی ګیر چاپېر دی هلکه نن واده د دې وزیر دی او یادوم وزیر احمد شاهکارو هر چاته دې سترګې په لارو او یادوم وزیر احمد شاهکارو هر چاته دې سترګې په لارو د هر میلمه سره د نن خیر په خیر دی هلکه نن واده د دې وزیر دی او ډېر شاعران راغلي نن دي ډېر عزتمند او قدرمند دي ویم ډېر شاعران راغلي نن دي ډېر عزتمند او قدرمند دي زموږ د ټولو خوږ میلمه دغه منیر دی هلکه نن واده د دې وزیر دی او وزیر احمد ګل د سپرلي دی ویم دې ځای د بشخالي دی وزیر احمد ګل د سپرلي دی ویم دې ځای د بشخالي دی د بشخالي نه بیا لږه خواصه ونډیر دی ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی مشره او نن خوشحالي د خلکو اشور دی وزیر واده دی ټنګ ټکور دی ډېر خوشحالېږي د دنیا هر غم یې خیر دی
هلکنن واده د دې وزیر دی یو زیر عبد تورامانو خوږ پلار د دې سیف رحمانو یو زیر عبد تورامانو خوږ پلار د دې سیف رحمانو صادق رحمان کاکا ځوانان کې لاش پیر دی هلکنن واده د دې وزیر دی یو زیر احمد دی راپلولی یاران دوستان ورراغلی دا ما شاهد په دې موقع لیکلی شعر دی هلکنن واده د دې وزیر دی انعام پته نه چې څنګه دی ګډیر دی دا منیر صاحب ته یو شعر دی کومه دیونه ته ویلو ډېر ښایسته زما ډېر خوښ دی اوس هم خوښ دی هر وخت وایم هم زما هم سوره کې باندې خویندوان دي په جینۍ باندې پیریان دي خویندوان دي نو منیر صاحب خفه کېږي نه خو دا ما خپل فکر کړی دی میں کو مالټي دي کو کېنوان دي خو ډېر ګران دي یا پسند کلو سیوان دي خو ډېر ګران دي د تورو تپوسونه کې بیا بجاړې د تورو تپوسونه کې بیا بجاړې ورسره پیټه کډوان دي خو ډېر ګران دي د پسند کلو سیوان دي خو ډېر ګران دي टमाटर गल पसल गला त्याशी टमाटर गल पसल गला त्याशी 120 की चालांती दशांश मुसाक पुशल रुपये गेडे दशांश मुसाक पुशल रुपये गेडे पप्पा 2 किलो गोप्यां दी पसंद किलो सेवांदी फोडर ग्रांदी करेले गुबातिंगलो कुतोरे दी करेले गुबातिंगलो कुतोरे हम डिंडियो अलुगांदी फोडर ग्रांदी या पसंद किलो सेवांदी फोडर ग्रांदी औ सब्जी ग्राना शाहिद गस्तीन शमा सब्जी ग्राना शाहिद गस्तीन शम कने हसने की चरगांदी फोडर ग्रांदी पसंद किलो सेवान दे गुडर वसलम अरे नाम किलिंग जमाला रा गसे का पता दा डीर दी 2000 से बने गिराने की बने 200 रुपए दो सके हां जमंग दे मुशायरे त मर्दान सी वडे तकला शायर सजाद हुती से हम तशरीफ फरमा ले ये तमगा हर कले हुआ من سره شاعرانو لیست ډېر اوږد دی غم مه کوئ ته انشاءالله چې شپه بدله شي که ښه دویم تاریخ ته نو بیا ته ګوره بلنه ورکومه مسافر صاحب ته چې راشي او تاسو ته عمر فاروق مسافر بخښنه کوم عمر فاروق مسافر ورپسې به زمونږ ګران ملګری اقبال حسین اقبال تاسو ته خوندور شعرونه اوري السلام علیکم ورحمۃ اللہ مشرانو ته مینې او مشرانو ته احترامات بدر صاحب په اجازه باندې د غزل نه مخکې څلور شعره ویم چې هر قدم یې کې ګلزار خدای چې څوک د بحر نزاکت ته زمونږ پویو ملګرو ته ډالۍ هر قدم یې کې ګلزار خدای چې څوک د مولا په خاطر کم طرف ته ځي هر قدم یې کې ګلزار خدای چې څوک د مولا په خاطر کم طرف ته ځي د سړي باطن هم ځي اخوا اکثر د سړي چې ظاهر کم طرف ته ځي د سړي باطن هم ځي اخوا اکثر د سړي چې ظاهر کم طرف ته ځي خوشحال خان او رحمان کم طرف ته تلو زمونږ دا شاعر کم طرف ته ځي خوشحال خان او رحمان کم طرف ته تلو زمونږ دا شاعر کم طرف ته ځي څوک نختر وهي څوک سر و څوک چنار دا مرغۍ په اخر کم طرف ته ځي
څوک نختر وخی څوک سر و څوک چنار دا مرغه باقی کم طرف ته ځي د غزل نه مخکې دوه شعر نور چې فکرات مرات راځي او جړوي مې فکرات مرات راځي او جړوي مې مختلف حالات راځي او جړوي مې کله یو میرات راځي او جړوي مې کله بل میرات راځي او جړوي مې فکرات مرات راځي او جړوي مې مختلف حالات راځي او جړوي مې کله یو میرات راځي او جړوي مې کله بل میرات راځي او جړوي مې د غزل مطلب چې د هجر د الزام که د تاوان تذکره وکړي د مینې به سړی د کم داستان تذکره وکړي د هجر د الزام که د تاوان تذکره وکړي د مینې به سړی د کم داستان تذکره وکړي او دا کس چرته مین دی او خو ورک په چا مین دی دا کس چرته مین دی او خو ورک په چا مین دی دا کس اکثر بیا خپل کې د جانان تذکره وکړي دا کس چرته مین دی او خو ورک په چا مین دی دا کس اکثر محفل کې د جانان تذکره وکړي مدر صاحب څوک نشته چې د ښکلي د ښایست په انجام پوهېږي څوک نشته چې د ښکلي د ښایست په انجام پوهېږي د ګل تذکره وکړي د خزان تذکره وکړي څوک نشته چې د ښکلي د ښایست په انجام پوهېږي د ګل تذکره وکړي د خزان تذکره وکړي چې کفر ته سر ټیټ نه کړي د غر غوندې ولاړ وي تاریخ یې د خالد بابا په شان تذکره وکړي چې کفر ته سر ټیټ نه کړي د غر غوندې ولاړ وي تاریخ یې د خالد بابا په شان تذکره وکړي بدر صاحب پخوا به فتحې ګوه توره ننګ و وفا وه پخوا به فتحې ګوه توره ننګ و وفا وه په کور کې کله کله بابا جان تذکره وکړي او مولا په شونډو ښکل کې چې دې وخت کې درته څوک لا مولا په شونډو ښکل کې چې دې وخت کې درته څوک لا قسم دې د حدیث او د قرآن تذکره وکړي مولا په شونډو ښکل کې چې دې وخت کې درته څوک لا قسم دې د حدیث او د قرآن تذکره وکړي او دوه درې ورځې ژوندون دی دی کې هم کمکل خلک دوه درې ورځې ژوندون دی دی کې هم کمکل خلک د کور په ټیکټ یو د دکان تذکره وکړي بس داسې عمر تېر کا کم از کم چې مرګ نه پس دی ښه نوم سره یو ځای کې یو انسان تذکره وکړي خپې لاس سترګې غوږونه زړه مازغه یکن فکانه انسان به ستا د کم کم یو احسان تذکره وکړي او اخري شعر دی چې د خلکو غوندې نه ساتي عمر په زړه کې د خلکو غوندې نه ساتي عمر په زړه کې خیرې چې هر څه وي پاګلې په میدان تذکره وکړي ډېره زیاته مننه فاروق مسافر صاحب بلنه ورکومه ګران ملګري اقبال حسین اقبال ته چې راشي تاسو ته خوندور شعرونه واورئ اقبال حسین اقبال او ورپسې د امیر جاناني ځان تیار کړئ راتلو را نواده استا راتلو را نواده استا و مای دستر کو انداز آغستا راتلو را نواده استا و مای دستر کو انداز آغستا و پاک گواغ وخ اس پاتے ندے چاچی پزور دا چاکو اٹھا آغستا رابل دی ها آگا نا غزل دی صدر سے سوک انقلاب راولی سوک بطیر دوران راولی سوک انقلاب راولی سوک بطیر دوران راولی او دا بے وسی زمان تقاب ما تخبگان راولی سوک انقلاب راولی سوک بطیر دوران راولی او دا بے وسی زمان تقاب ما تخبگان راولی پاکیمیائی دور کی دی لزان ندی خبر پاکیمیائی دور کی دی لزان ندی خبر او زمان دا قام ظلمی لاوسو مجڑا گان راولی پاکیمیائی دور کی دی لزان ندی خبر زمان دا قام ظلمی لاوسو مجڑا گان راولی او بیا بد آدم تشدد فلسفه نخپلوی
بیا بل آدم تشدد فلسفه نه خپلوي او وخت باندې زه په لاس بل داسې باچا خان راولي بیا بل آدم تشدد فلسفه نه خپلوي او وخت باندې زه په لاس بل داسې باچا خان راولي او لما خبر ده چې په زړه باندې کمزوری یم لما خبر ده چې په زړه باندې کمزوری یم او بیا هم دا زلفو لستغ ورکي او طوفان راولي لما خبر ده چې په زړه باندې کمزوری یم او بیا هم دا زلفو لستغ ورکي او طوفان راولي او خلکو سپومې ته لاره جوړه کړه په بره لاړو خلکو سپومې ته لاره جوړه کړه په بره لاړو او دلته د سړک جوړېدو ته هم چینیان راولي خلکو سپومې ته لاره جوړه کړه په بره لاړو او دلته د سړک جوړېدو ته هم چینیان راولي او هغه ته ښار د سرو ګلونو ور په غاړه کما هغه ته ښار به د سرو ګلو ور په غاړه کما که څوک سپرلی راته د زړه په بیابان راولي او په بخښنې سره د سرکاري سکول استاد مې بس په دې نه دی خوښ سرکاري سکول استاد مې بس په دې نه دی خوښ چې پرایویټ سکول ته په خپله ماشومان سرکاري سکول استاد مې بس په دې نه دی خوښ چې پرایویټ سکول ته په خپله ماشومان راولي او مطلب دی چې او مطلب دی چې یار مکرجن دی که نیازبین دی په دې پوه نه شم یار مکرجن دی که نیازبین دی په دې پوه نه شم او چې اقبال وویني په ځان باندې پیریان راولي پویا به پیشې په دا وخت به کې لګېږي ډېره مننه اقبال صاحب ستا شعرونه ډېر خوندور دي زمونږ دې مشاعرې ته محبوب جان ماشوم د ثوابینه تشریف فرمایي اصل کې زما په خوا داسې چلو چې د یو کلي یو باچا ډېر زیات کمه کوي زما دا خبره په توجه سره اورم ټیک ده که نه کوي زه دا درته لږ وروسته کوم زما هم دقه مقصد و بیا وروسته کوي بلنه ورکوم امیر جاناني ته که تاسو ته خوندور شعرونه واورئ او منیر ګنیری به هم تاسو ته یو پنځه شاعران وروسته انشاءالله مخاطب کېږي السلام علیکم ما پر مخکې نه کار وکړو مایک نه ګزار کړو بچا دا شکړه ولګه وزر منیر بھائی یو کس ته وی تاسو سور سلام او ما ورېدلې و سړي کې واده نو د غاڼه شپه باندې سړي کې سنا سړي افیکټ راځي نو ګورم چې دغه سړي افیکټ راغلی به ګورم سرکټي مکمل شاته یو کور خوا کې چاډه جوړ کړی هغه کور مالک چې ډېر زیات پتا دی کې وروته سم کار چې راووتو کسان داسې ولاړ ګوره تاسو ډزې وکړې ستاسو داسې او ستاسو هغه کس ورته یاره ما وایي خیر دی بس دا خو هلکان دي وایي ډزې نه که نه وایي د دوی د لاسه وایي زما د غوا بلډ پرېشر ختم او ښځې مې ټول پړې وشوه نو دوو کسانو د منډې زه کړم بس چې کله منډه والې ده بس یو ګټلې ده میډیا والا راغی مایک ورته نیولی هلک ورته راته دا ووایه چې تا څنګه دا منډه وګټله وایي دونه لرې دی سړی پرېښوه ته وایي نور خبر نه یم خو دې کلیوالو ته وایي چې دا سپي تړي
یو کس مې بوتلی و ډاکټر له نو بس هغه ټایم کې په هغه درد و ډېر زیات ګډوډ و نو ډاکټر ورته وایي چې تا له څه چل دی وایي رجي ما نه پته شو امتیازو کې ایږي د یو کس جینۍ خوښه وه نو هغه یې ته ایسته بل چاله ورکړه نو چې بل چاله یې ورکړله نو بیا چې کله د هغې ډولۍ وه د هلک ورسره ایسته ډولۍ کې هم تللی و چې د هغې مخې راتلو کوم ډریور سره ناست و نو هغه د خفګان ټاپې ولګولې په دې ملکان را کوزېدل نو هغه هم ژړلي چې اوس ډریور هم په ژړا شوی دی اوس یو بل ته ګوري وژاړي نو دې ډریور ته وایي چې ته ولې ژاړې ورته وایي ته ولې ژاړې وایي زما نه خو جینۍ واده شوه ته ولې ژاړې وایي ما ته بریک پیل شوی یو کس په لار روان و نو بل کس سره پړی لاس کې ولید و ورنږدې شو ورته وایي چې ایلی خرڅی ورته وایي خرڅوم وایي په څو دی وایي په 500 روپۍ باندې ویره دونه ګران دور دی دونه ګراني دی تیله بیله په 500 روپۍ باندې چې ایلی خرڅی ورته وایي یاره وایي چې نه شی دی ګارنټي نشته خو یې بوځې کېدی شي غپارې شروع یو کس د جینۍ خوا ته تللی و ملاقات له نو په دروازه کې ولاړ دی ساعت په ساعت ورته وایي یاره لږه راښکاره شي چې د وینم زه ځمه او ورته وایي کور کې مې پلار دی که نه ته ورته وایي لږه شان راښکاره شي وایي زه ځم تادي مې ده که نه هغه د ګینې پلار اواز وکړو بچیه څوک دي زه درلم دی وایي وظیفه راوړه خدای مو وبخښه راځو خپل پن ته اوازونه به درته وکړم کسان هم ډېر دی ټایم هم کم دی پہلا آواز دے اردو گانا دے جینے چاہیے